السلام علیکم ورحمت الله ګرانو پښتنو ورونو په دې ویډیو کې زما خاص کر پیغام چې کوم دی هغه پښتنو د پاره دی نو ویډیو چې کوم دی تاسو د اخره پورې وګورئ او زما چې کوم دی د خبرې باندې غور وکړئ چې کومه خبره خپل پښتنو ورونو ته کوم آیا کدا نوجوانان ګوري آیا کدا مشران ګوري که هغه بهر دي او که په کور کې دي ټیک ټاک که په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې دي خاص کر زه تاسو ته چې کوم دی دا وایم چې نن سبا چې کوم دی زموږ پاکستانیان یا افغانیان پښتانه وروڼه چې کوم دي هغه ډېر زیات محنت کوي سعودي عرب کې وي که قطر کې وي که دوبۍ کې وي نو هغو چې کوم دی ډېر زیات سخت سره چې کوم دی محنت کوي او سختې طرې په ځان باندې مسافري کوي نو چې کوم دی ډېرې سختې تېروي نو په دې ویډیو کې زما خاص پیغام د هغو بچو دپاره دی چې هغو څه نه څه تعلیم کلی یا نه دی کلی خو چې کم کور دي او بېروزګاره دي نو زما چې کم مشن دی او دا ما چې کم یوټیوب چینل جوړ کو زما بل هم چې کم دی د اردو چې کم دی یوټیوب چینل شته او د انګلیش هم یو شته خو ما د عزم وکړو چې زه د خپلو پښتنو وروڼو دپاره د یو یوټیوب چینل جوړ کړم او په هغې کې زه چې کم څه ماته راځي کم څه نه چې زه ارنینګ کوم په هغې نه چې کم دی زما پښتانه وروڼه نور هم ارنینګ وکړي که هغه په پاکستان کې دي او که هغه په افغانستان کې دي خو چې هغو چې کم دی په خپلو خپو نه دی ولاړ او هغو چې کم د هغو کور چې کم دی ډېر په سخت سره چلیږي نن سبا مهنګایي دور دی بہت زیاده ګراني ده تو خاص کر زما پیغام پکې هغه خلکو ته دی کم چې په خپلو خپو نه دی ولاړ او مشکلاتو سره چې کم دی مخ دي نو ټوله نه اول خو زما دا خبره ده که نن سبا مونږ وګورو نو خلک وایي انلاین چې کوم دی روپۍ خلک ګټي په موبایل باندې روپۍ ګټي یا چې کوم دی په فریلانسینګ روپۍ ګټي نو زمونږ ډېر پښتانه وایي چې دا چې کوم دی نشته داسې روپۍ ګټل دا دروغ دی دا سکیم دی او خلک دوکه کول کوي خلکو نه پیسې وایي بالکل 100% زه تاسو ته شور یم راضي یم په دې باندې چې سکیم شته دی او چې کوم دی انلاین پیسو ګټلو کې مشکلات راځي خو دا هم غلطه ده چې انلاین پیسې ګټل نشته ځکه چې زه تاسو ته ګارنټي در کومه چې نن سبا چې څومره انلاین پیسې ګټلی کېږي داسې په بل هېڅ لار چې کوم ته نشته چې دومره زیاتې روپۍ خلک ګټي خلک چې کوم فریلانسینګ کول یا انلاین روپۍ ګټل دا چې کوم دی سکیم دی دا دروغ دي داسې روپۍ ګټل نشته روپۍ چې صرف دی هغه په مزدورۍ په سخته په ګرانه باندې چې کوم دی هغه ګټلی کېږي په خولۍ ویستلو باندې ګټلی کېږي په دې مزدورۍ نه بغیر بهر ملک ته سعودي ته تلو نه بغیر دوبۍ ته قطر ته تلو نه بغیر یا دلته پاکستان کې پر پنډۍ کې کراچۍ کې مزدورۍ کول نه بغیر چې کوم دی پیسې ګټل هغه نشته ناممکن دي زمونږ د پښتنو سوچ دا دی ټیک ده نو زه تاسو ته چې کم به انشاءالله کمې لارې ښیم چې په کومو لارو باندې مونږ په اسانۍ سره روپۍ ګټلی شو ټیک ده اوس به تاسو وایئ چې مونږ ته انګلیش نه راځي انګریزي نه راځي انګریزي ضروري ده روپو ګټل نه د انګریزۍ مسله چې کوم دی هم ختمه ده ځکه چې دومره سوشل میډیا اپس دي زه تاسو ته ښایم چې په دې سوشل میډیا په دا اپ ډاونلوډ کړئ په دې باندې تاسو د انګریزانو سره سور انګریز چې کوم دی هم خبرې چې کوم دی هغه په انګلیش کې کولی شئ ټیک تاسو په خپله پښتو وی خو هغه ته به انګلیش وي هغه به خپله سره انګریزي وي خو تا ته پښتو وي ټیک ده نو داسې اپس شته دی داسې سهولیات شته نن سبا ټیک ده نو مونږ له پکار دي چې مونږ د جهالت نه وځو مونږ د دې جهالت نه وځو چې مونږ روپۍ انلاین نشو ګټلی مونږ صرف په سعودي کې په سخته په قطر کې په مسافرو کې ګټلی شو خپل کور پرېږدو خپل بچي مور پلار پرېږدو وځو هلته پیسې ګټلی شو داسې نه ده ټیک ده شته سکیمز شته خو چرته زه ډېره مو وایم نو 5% بس سکیم وي صحیح ده 95% چې کوم دی انلاین ارنینګ شته هغه که د یوټیوب نه دی که د فیسبوک نه دی که د ټیک ټاک نه دی که انسټاګرام نه دی که فریلانسینګ کې دی زه به تاسو ته انشاءالله فریلانسینګ سالډ سکیلز ښیم په یوټیوب به پیسې مونږ څنګه ګټو دا هم درته ښیم ټیک ده انشاءالله سټپ بای سټپ به مونږ چې کوم دی دا تاسو ته زه ښیم نو د انګلیش خبر پکې هم ختمه شوه ټیک ده انګلیش هیڅ مسله نه کوي ټیک ده دویمه دا لیپټاپ مثلا پکې نشته خاص کر سو سکیلز ګران سکیلز کر فرض کوي مازانی او که ګیسټ پوسټینګ وي جی بی او بی وي نو هغه کې چې کوم د لیپټاپ پکار وي خو نور داسې دنیا سکیلز شته چې په هغه باندې تاسو انشاءالله د میاشتې په لکونو روپۍ ګټلی شئ که ډېرې کمې ګټئ نو 50,000 1 لاک د میاشتې ښې سپکې ګټلی شئ نو هغه کې صرف موبایل چې کوم دی یوز کېږي خو تاسو چې کوم دی ټایم به ورکوئ او محنت به کوئ ځکه چې د محنت او د ټایم نه کېږي خو انشاءالله تاسو یو ځل روان شئ نو بیا د چا پلار نشي منع کولی ټیک ده ما چې کوم دی دا پیغام پښتنو وروڼو ته و
کم چې کم دی بیروزګاره دي یا کارونه نشته څه نسته ایجوکیشن نشته د ایجوکیشن به کې هم هېڅ څه دغه نشته دی که تاسو ایجوکیشن کله هم د پنځم شپږم هم کلی زه ته داسې لارې ښیم چې د هغو نه تاسو انشاءالله تعالی ارننګ کولی شئ ټیک ده ارننګ مطلب پیسې ترې ګټلی شئ ځکه تاسو ته ووایم زه انډیا کې چې کوم دی په هر کور کې یوټیوبر دی که هغه په ښار کې دی او که په کلي کې دی په غرونو کې دی خو یوټیوبر شته او هغه څومره پیسې ګټي په لکاو روپۍ ګټي او پاکستاني زه تاسو ته یو څو داسې یوټیوبران ښیم چې هغه په کروڑونو روپۍ ګټي یو دی ډکي بای چې کوم په لاهور کې اوسېږي هغه چې کوم دی د میاشتې 100 کروڑ نه زیاتې چې کوم دی روپۍ ګټي بل دی سسټرالوجي دا یو چینل دی کوم چې خویندې دي خویندې په شریکه یو چینل چلی هغه چې کوم دی په میاشت کې چې کوم دی 3 کروڑ نه زیاتې روپۍ ګټي ټیک ده او د هغو 5 خویندې د 5 خویندو په ځان چینل دي خو دغه یو چینل نه مینه چې کوم چینل دی سسټرالوجي د هغې نه 3.5 څخه کروڑ روپۍ چې کوم دی هغو ګټي ټیک ده دغه شان د دنیا نور چینل چې په کروڑاو خلک پیسې ګټي د چینل نه صرف نو چینل چې کوم دی په دې وجه تاسو ته ښایم چې څنګه د چینل نه مونږ ارننګ کولی شو د فیسبوک نه څنګه ارننګ کولی شو دغه شان نورې دنیا طریقې دي د هغو نه مونږ څنګه ارننګ کولی شو نو تاسو ته زما صرف او صرف دا خواست دی چې تاسو صرف که زما تاسو ته خوښه وي که مونږ چې کوم دی د سعودي نه د دوبۍ نه د دې مزدورۍ نه ځان وساتو دا شان اسان کارونه یاد کو لږ شان محنت به غواړي محنت به ضرور غواړي لږ ټایم به غواړي او مونږ چې کوم دی په خپلو خپو باندې ودرېږو د خپل مور پلار سره د خپل وروڼو سره چې کوم دی لاس واړو د دې مهنګایه دور کې ټیک ده نو بیا تاسو زما چینل سبسکرایب کولی شئ اگر تاسو دا نه غواړئ چې مونږ چې کوم دی چې دغه مزدوري کوو سعودي ته به ځو دوبۍ قطر ته به ځو نو بیا مه سبسکرایب کوئ زما تاسو سره دغه نشته اگر که تاسو غواړئ چې مونږ خپل مور پلار سره لاس واړو پلار سره لاس واړو په دې دور کې نو بیا تاسو سبسکرایب کړئ انشاءالله زه تاسو ته داسې طریقې ښیمه چې د هغې نه به مونږ په شریکه ارننګ شروع کوو سو دا ویډیو چې کوم دی ډېر اوږده کېږي بیا زما دا لاولۍ ویډیو ده انشاءالله نورې به دغه شانتې زه به ویډیوګانې جوړوم په دې چینل باندې معلوماتي ویډیوګانې چې یو شیز باره کې تاسو ته معلومات در کومه د روپو ګټلو باره کې چې تاسو به کم طریقو سره ویډیوګانې روپۍ ګټلی شئ ټیک ده معلوماتي فرض کا د یو شیز باره کې معلومات در کومه او دغه شان موږ د څه نه څه نه پیسې ګټلی شو دغه شان ویډیوګانې به زه جوړوم انشاءالله سو انشاءالله په بله ویډیو کې معلوماتي ویډیو کې به میلاویږو د یو بل سره السلام علیکم ورحمت الله